محمد علي، بولټ، پیلې او مایکل جکسن. ما ستاسو مخې ته څلور نومونه واخیستل. دا څلور واړه نومونه چې ما واخیستل نه دا بلیکس افریقنس چې ورته خلک وایي نه دا هغې خاندانونو سره تعلق ساتو. مطلب دا دی چې د سرمن الیاس سره چې کوم تور دي په انسانانو کې، نو مغرب کې دا کې تورو ته اوس هم تر اوسه پورې په ډېره بده سترګه باندې کتې شي او خلک دوی ته د دویمې درجې یا د درېیمې درجې سټیزنز وایي. خو دغه تور چې کوم میدان ته تللي دي دوی هلته کې د کامیابۍ جنډې خښې کړي دي. نن چې د فوټبال ذکر کېږي نو د فوټبال د بادشاه د پیلې ذکر به د ټولو لومبی کېږي. نن چې د باکسینګ تاریخ لیکلی شي نو د محمد علي نه بغیر هغه نیمګړی پاتې کېږي. دغه شان بولټ د دنیا تیزترینه ایتلیټ دی چې په اولمپکس کې د ټولو نه زیات ګولډ میډلز هم ګټلي دي. او مایکل جکسن د دنیا د ټولو نه غټ پاپ سینګر. د نن په ویډیو کې د مایکل جکسن د ژوند دا کیسه د ده عروج ته څنګه لاړه، بیا زوال ته راغی او بیا په داسې حالت کې چې کوم په خپل کور کې مړ وموندی شو. په دې باندې خبره کوو. که درونو مایکل جکسن چې کوم ورونو هغه یو میوزیک طرف ته رجحان و او میوزیک سره ریلیټډ و په ماشوموالي کې. مایکل جکسن هم هغوی سره یو ځای شو او د دغې د وجې نه دوی ته جکسن 5 نوم ورکړی شو دغې بینډ ته دغې ګروپ ته. او مایکل جکسن چې صرف د 11 کالو نو د دغې ګروپ د خوا نه دوی روپۍ خپل البم ریلیز کړو. تاسو ته دې معلومه وي چې مایکل جکسن به اول په دې ګروپ کې تنبوره او بونګو میوزیکل انسټرومنټس غږول، خو بیا دې رونو ته یې هم پته ولګېده چې د اواز ښه دی او د سینګینګ کولی شي، نو دی پکې هغه سنټرل کردار د ده جوړ شو، یعنې دی پکې د سینګر په سندرغاړي په تور باندې مخې ته راغی. او دغه د 11 کالو مایکل جکسن چې کله لومبی البم ریلیز شو نو که په ټول امریکا کې ټولو خلکو نه خو تر یو سپیسیفیک ایریا کې او سپیسیفیک خلکو مایکل جکسن په دومره ماشوموالي کې وپېژندو ځکه چې دغه البم چې نوم یې آی وانټ یو بیک دی په میوزیک چارټ باندې په سر فهرست راغی، په ټاپ باندې ځان له ځای جوړ کړ. د دې نه پس په 1915 کې مایکل جکسن خپل سولو فلایټ شروع کړ، یعنې یوازې سفر شروع کړ. جکسن 5 یې پرېښود او د آف د وال په نوم باندې خپل لومبی سولو البم ریلیز کړ. دغه سولو البم چې دی د هغه په میوزیک چارټس باندې یو تهلکه مچه وکړه او د دې 1 کروڑ کاپیانې خرڅې شوې چې هغې مایکل جکسن ته صرف په امریکا کې نه بلکې ورلډ وایډ فیم ورکړ. او بیا په 1982 کې د تھریلر په نوم باندې ریلیز شوی د مایکل جکسن هغه البم چې هغه اوس هم د گینز بک اف ورلډ ریکارډز کې دي چې کوم بیسټ سیلینګ البمز دي په هغې کې هغه ټاپ باندې دی. او د 2009 پورې د مایکل جکسن تر وفات پورې د دغې البم 6.5 کروړه کاپیانې خرڅې شوې وې. که موږ یو کال ته یا یو پوینټ ته د مایکل جکسن په ژوند کې د هغه د عروج هغه نقطه ویلی شو نو هغه دغه د تھریلر د ریلیز او د دې نه پس دا وخت و. په 1992 کې چې مایکل جکسن خپل بیډ البم ریلیز کو او د هغې هغه ویډیوګرافي بیا وکړه او په ویډیوز کې مایکل جکسن مخې ته راغی نو د هغه رنګ د تور په ځای باندې سپین و. نو چې کله د هغه رنګ سپین و نو د دې وجې نه خلک حیرانه هم پاتې شو. خو بیا د هغې نه پس کنټراورسي جوړه شوه او خلکو په هغه باندې ډېر زیات لکه نننۍ زمانه کې چې موږ ټرولینګ وشو چې خلکو وایي چې ده ولې خپل رنګ سپین کړی دی، دا خو د سرجري کړې ده او د سرجري په لاره باندې چې د خپل رنګ سپین کړ د دې خبرې مطلب دا دی چې د خپل تور رنګ نه سټیسفاید نه و او د تور رنګ نه ځکه سټیسفاید نه و چې تورو ته خلک بد ګوري، نو مطلب دا دی چې دی هم د ریشل ډسکریمینیشن خبره چې ده نه د په مازغو کې شته. مایکل جکسن بیا په د دې نه پس یو انټرویو ورکړه، په هغې انټرویو کې د دې داسې وضاحت وکړو چې ما 2 پیرې ته په خپل ژوند کې پلاسټیک سرجري کړې ده ځکه چې هغه چې کله د مایکل جکسن موږ د وړوکوالي تصویرونه وګورو بیا د وروستو وخت وګورو نو په هغې کې برابر پته لګي چې د هغه نه مخته خود او خال چې دي نه بدل شوي دي، خو د هغه رنګ چې بدل شوی دی مایکل جکسن وایي چې ما رنګ بالکل نه دی بدل کړی بلکې دا داسې کار دی چې دا په ما باندې یو بیماري لګېدلې وه د هغې بیمارۍ د وجې نه زما دغه رنګ سپین شوی دی. اوس دوی کې رښتیا څومره دي هغه الله ته پته ده. قدرمنو اکثره داسې کېږي چې کله څه خلک خپل عروج ته ورسي نو په هغه وخت کې په هغوی باندې بیا رنګارنګ الزامونه هم لګي. په مایکل جکسن باندې هم په دغه وخت کې د یو کورنۍ د خوا نه د هغوی په یو ماشوم باندې د بدسلوکۍ الزام ولګېده. مایکل جکسن خو د دې نه انکار وکړو خو دغه الزام چې و نو د هغه شهرت یې داغدار کړو. د دې نه پس مایکل جکسن واده وکړو، ایکس سینګر وه د هغې لور سره یې واده وکړو خو دغه واده کامیاب نه شو او صرف 19 میاشتې پس د دې دواړو په منځ کې بریک اپ وشو. د دې نه پس په 1999 کې مایکل جکسن خپل دویم واده وکړو. هغه دویم واده نه د مایکل جکسن یو زوی او یو لور شو او دغه واده عموماً چې د څه وخت پس د دې بریک اپ وشو خو دواړه واړه مایکل جکسن سره پاتې شو. او بیا یو وخت داسې راغی چې په 2001 کې کله مایکل جکسن خپل انوینسیبل البم ریلیز کړ نو هغه په میوزیک چارټ باندې صرف او صرف 6 هفتې خپل وجود ولرو، 6 هفتې بې پاتې شو. نو د دې نه پته ولګېده چې اوس د مایکل جکسن زوال شروع دی. په 2003 یعنې د دې نه 2 کاله پس مایکل جکسن باندې یو پیرې ته بیا یو 14 کلنه ماشوم سره د بدسلوکۍ
او د بدکارۍ الزام ولګېده او دغه وخت یې صرف بیا الزام پاتې نه شو بلکې د پولیسو لخوا نه کاروایي وشوه. مایکل جکسن یې هتکړۍ ورته ولګولې، ګرفتار کړی شو، تانې ته لاړ، 6 میاشتې کیس وچلېده او 6 میاشتې پس دغه کیس کې مایکل جکسن بری شو. د دې واقعې نه پس مایکل جکسن دوبۍ ته راغی او په دوبۍ کې خپل رهایش اختیار کړ. خو په 2009 کې مایکل جکسن یو پیرې ته بیا پریس کانفرنس کې اعلان وکړ چې زه بیا یو خپل میوزیکل کریئر چې کوم دی هغې ته بیا یو پیرې ته راځم. د لندن نه د کنسرټ آغاز و او په لندن کې چې کوم کنسرټ و د هغې لپاره یې په لکونو باندې ټکټونه اناونس کړل او هغه ټکټونه خرڅ هم شو. خو بیا چې کله کنسرټ ته خبره ورځ نږدې راغله نو بیا د منتظمینو له طرف نه د هغې د پوسټپون کولو اعلان وشو چې مایکل جکسن ته لا د نور ریهرسل ضرورت دی، نه ریهرسل کوي، د دې د وجې نه لا فارغه نه دی، نو په کنسرټ څخه لږ غونډه کې لیټي او بیا دا کنسرټ کولو نوبت رانغی او د خدای پاک ته طرف نه مایکل جکسن ته د دغې موکاړو میلاونه شوه او د 15 او 16 جون چې منځنۍ کومه شپه ده د 2009 په دې کې مایکل جکسن په خپل کور کې اوس د ویډیو په اخره کې څه خبرې دي چې د مایکل جکسن باره کې مشهور دي. څنګه چې دا ویلی شي چې مایکل جکسن سره به هر وخت خپل د ډاکټرز ټیم ګرځېده، نو هغه به هر چې کوم مالدار خلک نږدې ټولو سره به ګرځي، خو نه وایي ده صرف دا نه وکړي بلکې دا کړي وو چې ده به خلک هایر کړی وو چې لکه یو کس یې هایر کړی وو هغه ته یې ویې چې که زما ګورده خرابېږي ته به ما له ګورده راکړي، بل ته یې ویې که زما لاس ته له څه چل کېږي ته به لاس راکړي، بل ته یې ویې که زما سترګې له څه چل کېږي. نو داسې وایي د ارګنز لپاره خلک هایر کړي وو، هغه له به یې باقاعده هغوی خلکو له به یې د دې پیسې ورکولې. نو په دې وجه باندې وایي مایکل جکسن یو پیرې ته دا دعوه هم کړې وه چې زه به یو نیم سل کاله په دنیا کې ژوندی یم. خو بیا صرف او صرف د 50 کالو په عمر کې مایکل جکسن وفات شو. نو بیا خلکو چې زموږ د مسلمان عالمان او دا خلک کوم دي دوی به بیا خلکو ته وایي چې وګورئ یو طرف ته یو په دنیا کې وروسته رسېدلی یو سړی دا دعوه کوي چې زه یو نیم سل کاله ژوند تېروم، خو بل طرف ته الله پاک هغه د 500 کالو نه هم هغې نه پرېږدي. نو کېږي هغه چې څه الله پاک غواړي، بېشکه چې کېږي هغه چې څه الله پاک غواړي، خو دې خبرو کې صداقت شته او که نشته چې د مایکل جکسن سره خلک کومې خبرې تړلې دي، نو دا د وینا خبرې دي، د دې څه پروف نشته په ریټن کې د دې خبرو یا په ویډیو کې د دې څه ریکارډ نشته، نو موږ پکې څه ویلی نه شو چې دا دروغ دي او که رښتیا دي. بله ویډیو کې به بلې موضوع سره راشو. د الله په امان.